السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې طریقه در زده کوم چې په هر آی ډي کارت نمبر باندې معلوم کو چې څومره سیمونه دي او کوم کوم دي. ډیره ښکلې طریقه ده او ډیر ښایسته زبردست ایپس دی. که تاسو تر اوسه پورې زموږ په چینل باندې نوي یئ نو موږ سره ټیکنو پښتو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم ووهئ چې دغه رنګ ښایسته ښایسته ویډیوګانو دپاره تاسو ته ټولو اول معلومات در رسي. ملګرو وخت هم ضایع کول نه غواړو، ځئ چې ځو د ایپ په طرف باندې. ایپ په تاسو ته په پلی سټور کې هم میلاو شي او د ویډیو په ډسکرپشن کې لینک موجود دی، په هغې کې به هم تاسو ته میلاو شي. د ایپ نوم مونږ سره دی پاک ډیټا فاینډر په نوم باندې. دا تاسو ته ښکاري، په دې به کلیک وکړئ چې څنګه ایپ مونږ سره کولو شي. نو یو شپږ اووه اپشنه به راشي. دلته کې تاسو ته ښکاري چې یو ډیټا دی، دا تاسو ته ښکاري. بل مونږ سره دی لایسنس دی، بل مونږ سره لوکیشن دی، بل مونږ سره دی سیم دی، بل ویکل دی، بل ډومیسایل دی، بل مونږ سره دی اف آی آر دی، بل مونږ سره پی ټي سی ایل دی، بل مونږ سره کال میسج دی، داسې ورپسې کرنسي ده او لینډ ریکارډ دی او الکتریک بلز دی. دغه شیونه مونږ سره دي. نو ملګرو نن چې زمونږ کومه ویډیو ده، کوم مقصد دی، هغه مونږ صرف په ان آی سی باندې سیمونه معلومول او کوم کوم سیمونه دي. نو زمونږ کار دی د سیم. نو مونږ به په دغه باندې کلیک وکړو. چې څنګه هم کلیک وکړو دلته کې بیا بل اپشن راغو کلیک کرے یا کلیک کرے، په دې باندې به مونږ یو پیره بیا کلیک وکړو. دې نه پس تاسو ته چې څنګه داسې بورډ ښکاري، دا بورډ تاسو ته ښکاري. دلته کې به ان آی سی نمبر چې د چا ان آی سی باندې مونږ سیمونه ګورو او چې کوم کوم سیمونه دي، نو دلته به مونږ خپله ان آی سی نمبر انټر کو. ګورئ ملګرو زه ان آی سی نمبر انټر کوم. ان آی سی مونږ انټر کو. دلته کې به بیا تاسو په آی ایم نټ روبوټ باندې کلیک وکړئ. په دې باندې چې څرنګه کلیک وکړئ تاسو ته به دا ویریفیکیشن راشي. دوستانو د هغې کنفرم کولو ویریفای کولو نه پس به تاسو په دې سبمیټ نشان باندې کلیک وکړئ. څرنګه چې په سبمیټ نشان باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به یو دغه شان بورډ ښکاره شي. دلته به تاسو ته بورډ ښکاري، لیکلي به یې آی ډي کارډ نمبر چې چا نمبر مونږ انټر کړی دی. دلته کې لیکلی دی چې نیټورک کم نیټورک مطلب زونګ جیز یوفون وارد ټیلینار. صحیح شو. دلته کې به لیکلی چې وایس ډیټا ایس ایم ایس. صحیح شو. دلته کې به لیکلی چې ډیټا اونلی سیم. دلته کې ټول سیم مطلب ټوټل چې کوم سیمونه دي، نو دلته کې دې کس نه جی سیم راویستلی دی، نه ټیلینار راویستلی دی او نه یوفون راویستلی دی. تاسو ته دلته ښکاري ټول هر څه شی دلته کې دي صفر صفر دي په ټوټل کې هم. نو دغه رنګ ملګرو چې څوک خپل سیم معلومول غواړي د آی ډي کارډ په ترو باندې، د آی ډي کارډ په نمبر باندې، نو دغه رنګ تاسو ډېر په ښکلي او په اسانه باندې معلوموی شئ.